او علم دا خبره یاد کړئ، علم انسان اوچتوي په دنیا او په آخرت کې، جهالت انسان ذلیله کوي په دنیا او په آخرت کې. که یو سړی د نسب نه ډېر زوروري، که یو سړی د مال نه ډېر زوروري، که یو سړی د بدن نه زوروري، خو چې پوهه ورسره نه یو جاهلي، که هغه جهالت د دنیایي که جهالت د دیني، خو دې مخکې نشي تللی. خصوصا جهالت د دین په باب کې، دې سره خو د انسان آخرت تباه کېږي. اوس که یو سړی جاهل شي د دنیا په باره کې، نو نقصان صرف د دنیا کېدی شي، خو جهالت په باب د دین کې دا نقصان د دنیا هم دی، نقصان د آخرت هم دی. او یو سړی به د نسب نه کمزوری، د بدن نه به کمزوری، د مال نه به کمزوری، د شکل او صورت نه به کمزوری، خو چې کله دې ځان پوهه کړي، الله رب العزت در عزت ورکوي. چې هغه پوهه د دین او د دنیا، د دین او د دنیا، نو عزتونه بیا دنیا کې هم دي آخرت کې هم دي. که پوهه صرف د دیني، نو عزتونه دنیا کې هم دي او آخرت کې هم دي. او که پوهه دې د دین د دنیا حاصله کړي، نو ژوند به دې پرې ښه روان وي. الغرض علم انسان له عزت ورکوي، جهالت انسان رسوا کوي او ذلیله کوي. او لکه څنګه چې یو شاعر شعر د په عربۍ کې ترجمه یې دا ده چې علم اوچتوي هغه کورونه چې د هغې بنیادونه نه وي او هغې ته ستنې نه وي. کله داسې کور اوچت شي، او جهالت راغورځوي هغه کورونه چې هغه د عزت او د شرف خلک او خانداني، خو د دې جهالت تلاسه په هغوی ذلت راشي. نو دا سړی عمر بن الخطاب رضی الله عنه، دله چې الله کوم عزت ورکړی دی، کوم د شرف دی، کوم مقام دی، کیدی نشي د سره د علم نه. د دې یو فتوا او یو فیصله د یو قاتل په باره کې یا د قتل د مسلې په باره کې داسې وه، او دې ته زموږ ډېر ضرورت دی، خصوصا چې پښتانه ځان په دې خبره پوه کړي. پښتون هغه قوم دی چې د دوی سره د یو بل د وینو قدر نشته. او موږ پرون یو ځای کې ناست د شپې بحث هم کوو چې دا نور قومونه، ګوره یو خبره د اسلام، د اسلام په موږ باندې د وینه حرامه کړې ده، چې وینه تویول په ناحقه، اگر که د کافر وینه، دا نه چې یو سړی د کافر ولید وردانګه پرې، نه، اسلام امن او سلامتیا والا دین دی. زما وینه پکې محفوظ ده، ستا وینه محفوظ ده، زما مال محفوظ دی، ستا مال محفوظ دی، زما بچی محفوظ دی، ستا محفوظ دی، زما عزت محفوظ دی، ستا عزت محفوظ دی. دومره ښایسته دین دی. بیا د نورو قومونو چې په نسبت زمونږ وګورو، نو هغوی د یو بل د وینې قدر بیا ډېر کوي په نسبت زمونږ. نو ځکه دا قتل و قتال، جنګونه، جنګ جګړې، ډزې ډوزې، دا من کې ډېرې دي. او ما بار دا خبره ذکر کړې ده، بیا تکرار ته ضرورت نشته، چې دا نښه ده د پښتنو د شاته د پاتې کېدو. کم قوم چې ټوپک او تماچه ډېره استعمالوي او اسلحه ګرځي را ګرځي ځان سره، او دی په خپل علاقه کې، او دی د خپل قوم په منځ کې پوه شي چې دا قوم شاته پاتې شوی دی، دا د قوم د مخکې په دې کې څوک تاسو راګرموي که نه، نو په دې مه خوشحالېږي. دا د خفګان خبره ده چې موږ دومره بې امنه خلک یو چې موږ هر وخت ځان سره تماچې او ټوپکې ګرځو. دا د خوشحالي خبره، ته مې خوشحالېږي، او د خوشحالي خبره افسوس خبره ده. دې فیصلې ته ګورئ د عمر رضی الله عنه. امام بخاري دا روایت معلقا راوړی دی، او نور محدثین هم راوړی. عبدالله بن عمر وایي ان غلاما قتل غیله، یو هلک ووجلی شو، غیلة، غیله په عربۍ کې معنی ده چې پټ ووجلی شو، څه کسان ناغلي وجلی دي. او دا دوره خلافت د عمر رضی الله عنه، دله به څنګه بچ شي دا قاتلان. نو عمر رضی الله عنه چې کله فیصله کوله، دی وویل لو اشترک فیها اهل صنعاء لقتلته، که د یمن د علاقې د صنعا والا ټول د دې هلک په قتل کې شریک که نه، هغه ټول به زه وژنم. امام مالک چې د روایت راوړی په موطا کې، هغه وایي سعید بن المسیب رحمه الله وایي عمر بن الخطاب رضی الله عنه 15 کسان وجلي، او که 7 کسان یې وجلي برجل واحد، د یو سړي په بدل کې، د یو په بدل کې 15 بدل اخیستی، او که د 7 نه وي. او دا وی لو تمالأ عليه اهل صنعاء لقتلتهم جميعا. دا خو صرف 15 شپږ دی ودي، که صنعاء علاقې والا ټول د دې هلک په وجلو کې شریک وي، ما دا ټول نه بدل اخیستو. وجه څه ده؟ دا ولې مړه کړو؟ ټولو پکې برخه ده. او دا د عمر رضی الله عنه پوهه ده، هغه دا کار هسې نه دی کړی. یو حدیث کې داسې راځي، امام ترمذي راوړی دی، ډېر د ګیرې روایت دی، خصوصا دا
دا چې د بل مسلمان د وینې قدر ورسره نشته هغه دې واوري. لو ان اهل السماء واهل الارض اشتركوا في دم مؤمن، که چېرته د ځمکې والا ټول یو کس دونه، که چېرته د ځمکې والا ټول سره د اسمانونو والا، اسمانونو کې چې څوک دي هغه ټول دوی شریک شو د یو مؤمن په وجلو کې، لاکبهم الله فی النار، الله رب العزت به د ځمکې والا اسمانونو والا ټول جهنم ته ورغورځوي. عمر رضی الله عنه دې ځینه دا مسله اخیستله چې کله الله دې ټولو له سزا ورکوي د یو کس په قتل کې، نو بیا معنی ده چې دنیا کې هم دوی د سزا ټول بیا د سزا حقدار دي، ټول د سزا حقدار دي. او الله رب العزت قرآن کې وایي ولکم فی القصاص حیات، ای مؤمنانو ستاسو لپاره په قصاص کې او په قصاص جاری کولو کې ژوند دی. کومو علاقو کې او کومو مسلمانانو ملکونو کې چې بدل اخیستل کېږي قصاص حدودي، هلته امن او امان، هغه دا ژوند دی الله چې یاد کړی دی. صحیح ده. لکه دلته عمر رضی الله عنه څو کسان مړه کړو؟ 7 کسان یې مړه کړو، خو د دې 7 د لاسه بې شمارو ته ژوند میلاو شو. دې قتل د لاسه او د دې قصاص قایمولو د لاسه بې شماره خلکو ته، ماشومانانو ته، زنانو ته، نارینهو ته، بوډاګانو ته، ځوانانو ته، غریب ته، مالدار ته، ټولو ته ژوند میلاو شو، ټولو ته امن میلاو شو. ویرېږي چې ګوره قصاص حدود جاری کېږي، نافظېږي، نو مجرم بیا د دغه جرم نه ځان لرې ساتي. او ګوره زمونږ حالاتو ته بس چې د چا سره زور ډېر هلته او پیسې ډېرې او واسطې ډېرې راګرځي نو د جرم نه یره نشتي. ولې یره نشتي؟ ځکه چې ته پته چې اخري انجام یې دا دی چې بیا به زه پیسې ورکړم راوبوځم، زه به واسطه وچلم، زه به راوځم. نو دا د عمر رضی الله عنه فیصله وه ډېره عجیبه او دلالت کوي د هغه په پوهه باندې. دغه شان امام ابو داود یو روایت راوړی دی، امام ابن حبان هم راوړی دی. سعید بن المسیب یا سعید بن المسیب رحمه الله وی ان اخوین من الانصار کان بینهما میراث، دورونو د انصارو یعنی مدینې والا چې کوم دي په دوی کې دورونو د هغوی په منځ کې د میراث مسله وه. فسأل احدهما صاحبه القسمه، نو دی یو دی بل ته ووایي چې دا مال تقسیم کړه، د میراث تقسیم کړه. بعض نیم داسې د میراثو دا مسلې زمونږ خلکو کې ډېرې چې مشر پې بیا پوره قبضه اچولي که نه، د تقسیمولو نوم یې نه لري. ولې ځکه چې تقسیم یې کړي نو بیا دی وایي چې دا شی به کم شي او هغه به یې وایلي او دی به یې وایلي او دغه به یې وایلي. ګوره جهالت ته بعض علاقې داسې شته زه یې نومونه نه علم، د علاقو نومونه هغه څه ښه نه دي، تاسو به یې پېژنئ چې په هغه علاقو کې اکثرو کورونو کې بوډۍ زنانه ناستې دغه واده شوي نه دي، یوه نه، دوه نه، درې، څلور پکې په یو کور کې ناست. دا دې وروڼو نه دي واده کړي چې دوی د میراث قصه راته واده کړي، دا دې پلار نه دی ورکړي چې سبا له بیا دوی د میراث جاښه جوړه نه کړي. کم زړه دی دا، کم اسلام دی، کم سړیتوب دی، کم ایمان دی. بیا موږ دا وایو یاره عذابونه دي او سختی دی او دا دی او دغه. دا خو الله ډېر صابر باچا دی، ډېر رحیم او کریم دی چې لا موږ له بیا هم لا نعمتونه راکوي او هغه رزق لږی وخورو. د دې ظلم ته وګوره دا بل کوم قوم کې دی. زه دا بعد چې دا برید ته ورته وکړي که نه وایي پښتنو په شان دینداري دا له په یو قوم کې هم نشته چې ته زما مخکې دا خبره وکړي زه دی پوه کړم چې شتي به بل قوم کې او که نه، او چې زه تا ته ستا عیبونه وښیم. داسې وایه چې پښتنو کې دینداره خلک هم شتي او پښتنو کې جاهل او بېدین هم شتي. دا اوس عدل او انصاف والا خبره. خو داسې چې ټول پښتانه او د پښتنو د دیندارۍ په شان دینداري په چا کې نشته، دا ته بیا غلو وکړي که نه غلو نه ده. داسې تاسو بې خفه شئ چې یاره دا خو زمونږ څه صفت به کېدو، موږ به ورسره لکۍ زږېده وسیدې هغه دمغه قصه چې دی ختمه کړې. حق ته به حق وایو، باطل ته به باطل وایو. دې جهالت ته وګوره، زنانه په کور کې ناسته ټول عمر د هغې هغه حقوق د هغې نه اخیستی شوي صرف دې دپاره چې دا د میراث حق سبا راونه کړي، صرف دې دپاره چې دا واده شي نو بیا به د دې خاوند که دا میراث والي بیا به یې خاوند له ورکړي. نو که داسې دا د میراث غږ وکړي نو خو یوه ښځه ده چې سبا له مړی شي قصه بیا موږ ته پاتې ده، نو د کور نه ونوته چې واده شوي نه یو میراث یې غواړي که نه او بیا هم دې وروڼو ته پاتې کېږي. خو چې کله دا واده شي نو دا به میراث غواړي نو بیا خو به خاوند ته میلاویږي، نو بیا به پکې هغه ګوتې وایي په میراث کې. د دې د لاسه دومره لوی ظلم وشو. دلته دا دوه وروڼه دي، دوی منځ کې د میراث مسله ده، یو دی بل ته وایي دا میراث تقسیم کړه یا زما برخه ترې راکړه. نو دا بل غصه شو، ورته یې وویې که بیا رالې
او بیا دې دا برخه غوښته فکل مالي فی رتاج الکعبه، نو زما ټول مال د کعبې دپاره شو، قسم یې وخوړو، یعنې زما دې قسم وي که ته بیا رالې او ما نه دې مال وغوښتو، میراث دې وغوښتو، زما ټول مال زه کوم ځای کې ورکړم؟ کعبه کې. کعبه کې مطلب دا دی چې ریتاج په اصل کې دروازې ته وایي په عربۍ کې، د کعبې د دروازې دپاره یعنې په دروازه خلک ننوځي. کعبه کې به دا اوسه پورې دا خزانې سره زر دا مالونه به د پخوانه پراته دي، نو دوی چې زه به دا خپل مال په کعبه ولګو. مطلب یې دا دی لنډ که څوک آسان مطلب حاصل دا کول غواړي معنی دا چې زه به خپل مال په څه ولګو؟ په کعبه. فیصله عمر رضی الله عنه راغی، عمر ورته وایي ان الکعبة غنیة عن مالک، کعبه ستا د مال نه بېزاره ده، کعبې ته ستا د مال څه ضرورت چې ته مال په کعبه لګوې. کفر عن یمینک، دا خپل قسم چې دی دا مات که او کفاره ورکه او د ورور سره دې خبرې کوه او سره ورانه کړې په دې مسله کې. او بیا ورته دا وایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا خبره اورېدلې ده لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم وفيما لا تملك. قسم نشي خوړی، منښت نشي کولی د الله په نافرمانۍ کې او نه په رشتو پرې کولو کې او نه منښت کېږي په هغه څه کې چې هغه ستا په ملکیت کې نه وي. یعنې سړی قسم خوري چې زما دې په الله قسم وي چې زه به د خپل ورور سره خبرې نه کوم. بیا سوال کوي چې دا قسم به پوره کوم او که نه؟ نه دا خو نافرماني ده، قسم به ماتې. اچھا چې قسم مات کړي به څه کوې؟ کفاره به ورکړي. ښه دا ماتول لازم دي که مستحب دي؟ ولې لازم دي؟ ګناه ده. یو سړی وایي زما دې په الله قسم وي که ما د مور پلار تپوس وکړو، لازم به ماتې او د مور پلار به تپوس کړي او کفاره به ورکړي. منښته دغه شان منښته ده، یو سړي منښته وکړه چې زه به دا پلانې کار کوم، چې معلومات وکړو پلانې کار خو د ګناه دی، نو دی به کفاره ورکوي او دا منښته به نه پوره کوي. دغه شان منښته د حدیث کې دي چې په هغې شي کې به نه کوي چې هغه پردی مال دی. لکه اوس ته په لاره تېرېږي او د یو سړي ګډې بیزې دې ولیدې، مزېداري کور خوا کې ولاړ او ته ووایې چې د الله دپاره دوه د دې نه زه قربانوم، بل ورته فتوا ورکوي دا خو اوس پوره کړې، تا منښته کړې ده، د څه شي به پوره کړې؟ منښته په پردي مال کې هغه نه کېږي. نو ګوره عمر رضی الله عنه ورته وویل قسم مات که د ورور سره دې خبرې کوه. په دې قصو څوک ورورولي نه ختموي، نه قسمونه خوري چې بیا به نه راځي بیا به خبره نه کوو. نه دغه شان د عمر رضی الله عنه فتوا د سجدې تلاوت په باره کې